د پاکستاني ملیشو د جسدونو له ورکړې څخه د اسلامي امارت د واکمنۍ انکار. د نوموړي هیواد وزیر بیا وایي د هرې خښتې په بدل کې یوه ډبره. آیا د پاکستان او د اسلامي امارت د واکمنۍ ترمنځ کړکېچ بېساری دی او سیمه باید اندېښمنه وي؟ بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د پاکستان او طالبانو ترمنځ ترینګلتیا په وروستیو ورځو کې په څرګند ډول ډیره شوې ده. دغه وضعیت وروسته له هغه رامنځته شو چې د طالبانو واکمنۍ ومنله. د دواړو هیوادونو ترمنځ په شمالي پوله کې په څو غرنیو سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر ضد بریدونه کړي دي. د طالبانو یو ویاند وویل 58 پاکستاني پوځیان د غچ اخیستنې په عمل کې وژل شوي دي. هغه زیاته کړه چې تیره اونۍ پاکستان د افغانستان فضایي حریم نقض کړی او د هیواد په جنوب ختیځ کې یې یو بازار بمبار کړی دی. پاکستان د وژل شوو کسانو شمیر رد کړی او ویلي دي چې یوازې د دوی 23 پوځیان وژل شوي، خو 200 طالبان او تړلي ترهګر له منځه وړل شوي دي. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوي ویلي د طالبانو بریدونه بې دلیله وو او پر ملکي کسانو ډزې شوي دي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د هیواد ځواکونه به د هرې خښتې په بدل کې په ډبره ځواب ورکړي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې د طالبانو یو پوځي چارواکي له پاکستاني لوري سره په خبرو کې وایي تر هغو د وژل شوو پاکستانیو عسکرو جسدونه نه سپارل کیږي تر څو پورې چې د طالبانو لوړپوړو چارواکو امر نه وي کړی. پر سپین بولدک د نن سهار جګړه کې ګڼ شمېر پاکستاني عسکر وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. د طالبانو ویاند وایي چې پاکستاني ملیشو په سپین بولدک کې د عامو خلکو کورونه په نښه کړي چې 12 ملکي وګړي شهیدان او شاوخوا 100 نور ټپیان شوي دي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.